ما خو مې باسط افریدي او راغلی لنډي کوتل نه یم. ټول نه اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له خپلواک راکړو او راغلي یو تیرا ته. د تیرا چې کوم ښکلي ده او کوم خوبصورتي ده د چا نه پټه نه ده، خو حالانکې ډېرو مجبورتیاو د وجې نه لکه سهولیات ورته نه وي فراهم شوي. اوس باقي راغلي یو دغه هوټل ته غوښه هم خپله راواسته، ټماټر هم ورته خپله کاټ کړل، هر څه هم خپله کاټ کړل. باقي چې دا کوم هغه ته وینې په نظر ترتیب دا واقعي چې مونږ په یوه دنیا کې هم نه لیدلي. مري کې ناران لا هر هغه کې وګرځېدو، خو دا سیستم مونږ چېرته نه لیدلی. او سروس یې څه سروس یې 200 روپۍ دی. نو حالانکې 200 روپۍ باندې ته هیڅ هم نه تیارېږي او ډېر یو عجیبه نظاره ده، د خوند نظاره ده. حکومتي هغه نه خو به دا غوښتنه وکړو چې که چېرته دلته هغه سهولات فراهم شي او هغه سهولت دغه ځایونو له راشي، نو واقعي چې د چا نه کم نه ده تیره. زه خو ذاتي صوابی یم، اوسېږم پېښور کې او راغلي یو تیراله او ډېر ښکلی ځای زبردست. بس تیراله خو داسې راغلي یو چې مري لم چکر والی، کالام نم والی، ناران کاغال نه هر چېرته تللي یو، خو د تیرا غونته ښایسته ځای مونږ نه یې لیدلی. ډېر زبردست ځای دی ماشاءالله. دلته مونږ خپله غوښه هم راغوښتې وه، دلته هوټل والا دی، دله مې ورکړه پخوي او ډېر ښکلی ځای دی ماشاءالله. دلته راغلي یو او ډېر ښکلی موسم هم دی، خلک یې هم ښه خلک دي او ځای هم ښکلی دی او بقایا هوټل دی، دا د بهرني خلکو یې پوره دی، تر څو د کم خلک یې کوزه نه ارسي. سیستم یې هم ډېر ښکلی دی. دلته خو هېڅ روپۍ نه اخلي، ټولې 200 روپۍ اخلي. تیره ولس دا ویل غواړم چې صرف نه صرف د حکومت طرفه لږ هغه وکړه نه، چې هغه یې طرفه پرې لږه توجه ورکړي، نو انشاءالله یو ځای به هم څه بیا ونه رسېږي. موسم یې هم ښکلی موسم دی. سهولات نه صرف لږ داسې وکړه نه چې سهولات نه لږ کمزور یې